خپلو لاسې د نصاب د پاڼو وویستمه خپلو لاسې د نصاب د پاڼو وویستمه او د ظالمانو د کتاب د پاڼو وویستمه چې خپلو لاسې د نصاب د پاڼو وویستمه او د ظالمانو د کتاب د پاڼو وویستمه او زما بچی سرتور فقیر نه د جندلو مراخان پیژني زما بچی سرتور فقیر نه د جندلو مراخان پیژني او زه ورته ګورم پنجاب د پاڼو وویستمه او زما بچی سرتور فقیر نه د جندلو مراخان پیژني زه ورته ګورم پنجاب د پاڼو وویستمه او کړم یې دنیا ته دهشتګر د وحشتګر معرفي کړم یې دنیا ته دهشتګر او وحشتګر معرفي لکه د کبې د تالاب د پاڼو وویستمه او مال ټوپک په ولي کې خود چې نری آشنا ډاکټر صاحب چې مال ټوپک په ولي کې خود چې نری آشنا او وخت د حساب کې د حساب د پاڼو وستمه چې مال ټوپک په ولي کې خود چې نری آشنا وخت د حساب کې د حساب د پاڼو وستمه او څو کاله مخکې لوی شاهکار جغرافیا مې هم و څو کاله مخکې لوی شاهکار جغرافیا مې هم او د پانی پت نه تر خنجراب د پاڼو وستمه او څو کاله مخکې لوی شاهکار جغرافیا مې هم و د پانی پت نه تر خنجراب د پاڼو وستمه غزل ده چې سمت صاحب چې درد غم ته وویل برباد د خوار شکړه کوه درد غم ته وویل برباد د خوار شکړه کوه دې زړه کې ویر جړه پر یاد د خوار شکړه کوه درد غم ته وویل برباد د خوار شکړه کوه دې زړه کې ویر جړه پر یاد د خوار شکړه کوه او دغه د هجر زلزلو را نړولې زړګې دغه د هجر زلزلو را نړولې زړګې خاورې ری د پسرباد د خوار شکړه کوه چې دغه د هجر زلزلو را نړولې زړګې خاورې ری د پسرباد د خوار شکړه کوه او دار د پتوی د منصور په مرګ جنت لدرومي کرزی صاحب چې دار د پتوی د منصور په مرګ جنت لدرومي او دلته د ورور وجل جهاد د خوار شکړه کوه چې ډیره مننه چې دار د پتوی د منصور په مرګ جنت لدرومي دلته د ورور وجل جهاد د خوار شکړه کوه او نه څه هدف شته نه منشور او نه مرام د سالار نه څه هدف شته نه منشور او نه مرام د سالار تش مردباد او زندباد د خوار شکړه کوه ډیره مننه چې نه څه هدف شته نه منشور او نه مرام د سالار تش مردباد او زندباد د خوار شکړه کوه او زر د لوټ خیر د چې کافر نکړي مړې نکړي ډاکټر صاحب چې زر د لوټ خیر د چې کافر نکړي مړې نکړي د دوی هم دومره استعداد د خوار شکړه کوه چې او ډیره مننه چې زر د لوټ خیر د چې کافر نکړي مړې نکړي د دوی هم دومره استعداد د خوار شکړه کوه او دا خو په پوله سړی نه پرېږدي ته جوار ماتوي سمت صاحب چې دا خو په پوله سړی نه پرېږدي ته جوار ماتوي دا د خان پټی د خان جایداد د خوار شکړه کوه ډیره مننه چې دا خو په پوله سړی نه پرېږدي ته جوار ماتوي د خان پټی د خان جایداد د خوار شکړه کوه او ډاکټر صاحب چې لسم پښتون وطن کې پاس کړي بیا پښتو نه ورځي لسم پښتون وطن کې پاس کړي بیا پښتو نه ورځي او دا چې د سکول دا د استاد د خوار شکړه کوه چې ډیره مننه چې لسم پښتون وطن کې پاس کړي بیا پښتو نه ورځي دا چې د سکول دا د استاد د خوار شکړه کوه او مقصد چې حضرت صاحب تک سکون غواړي پزړه د حضرت ګل کې غمه تک سکون غواړي پزړه د حضرت ګل کې غمه ور د هجران د یار یاد د خوار شکړه کوه او ور د هجران د یار یاد د خوار شکړه کوه د موسی کلیم همدار ډیره مننه کوم چې مونږ ته وخت راکاو مونږ سره خپل وخت شریک او زمونږ په د ټولنې په د محفل کې مونږ سره برخه واخیستله